په دا وینې کیسه تمومه نه دو نېرو کېدای شي دا میدون په وینه ولوړه شي خو موږ وعده کړې ده چې جرګه او میش کې نن ویړ کې چې شهیدون شول دا د اجرې نه راوتلې وي شپه یې په اجرا ښه کړې وه ګایزې ساري نه غوړ کړې وي بیا راووتل په دغه راوند شي پیراوه شهیدون شول نو یو خو ټول دا وعده سره کې چې دا ګارم بیشتارې دا ګارم اجرې داسې میشتو ډېر سم لوستلي نن نه بعدو دا وعده سره کې چې خیبر میش ته ډېر عزت وکړه اجرا نه پنډال شو میش پاتې راوي ورځو دولته وي خپله سینه و دیول ورته جوړوي خپل وجود نه و تنبیه ورته جوړوي میشو دا برداشت کوي توز د یوه فوجي جیل قیدي وکسې یخ ګرمي سوړه همیشه دغاس وي میشتو چې 2 ورځې نشي تېرولی 4 ورځې ګرمي و سوړه نشي تېرولی په اجرا شې ښځینه غوندې د سړی نکشني ګراوند شو میجې تو شپه ورځ وي دلته ادن وای قسم په خدای چې په لاس مې لړ شو پولیس هنه وای نو مې شهیدون ورکړي وای خو میش ورته جامه وي یو ګیس یې راوویشته ټول ملګري یې منتشر کړل کمیش دا ټولې ځلې په ګراوند داس بدالی وای 200-300 پولیسو په زرینه تعداد د میشو هېڅ مسله نه وه بسم الله الرحمن الرحیم یقینا چې څومره پښتونه راغلي دي څومره ولسي ناروغلي دي هر میر چې بچای رولاژلی دی دغه د پوره رولاژلی دی د خپل جیب نه یې ریپې ورکړي دي چې بچي لوړ شه د پښتني جرګادو که تو ته حفاظت ملوېده که مو ته ساتر حیا و عزت ملوېده نو نن بیا د خیبر کوڼي د میش د بچونې په وینه باندې رنګین شول پاشه د مختلف علاقې بچون پاشه شهیدون هدي زخمیون هدي خو په دغه ځای باندې دا کیسه تمومه نه دو دا تقریبا نن 3ام برید و خو دلته میش د دمره وخت هم چې تیر که دا نن ویړ کې چې شهیدون شول دا د اجرې نه راوتلې وي شپه یې په اجرا ښه کړې وه ګایزې ساري نه غوړ کړې وي بیا راووتل په دغه ګراوند شي پیراوه شهیدون شول نو یو خو ټول دا وعده سره کې چې دا ګارم بیشتارې دا ګارم اجرې داسې میشتو ډېر سم لوستلي نن نه بعدو دا وعده سره کې چې خیبر میش ته ډېر عزت وکړه اجرا نه پنډال شو میش پاتې راوي ورځو دولته وي ملګري هغې سره دغه پنډال تو میش ته وي شهیدون رووري او د جرګې تر اخره پورې دولته وي هغې ماند یو میش ته هغه نه خبر وکړو چې میش بچون چې جرګه ته د راغلي دي دا میش د پښتانې د پوره درکړی دي دا د دولته وي یو تاړین سره وکړي هغې نه بعد میش یې توس چې کوم پروګرام دی دا ګراوند ډېر ستر دی میش سره دومره وسایل نشته چې میش د ګراوند چې کوم وسایل دي یا یو رونه ورکو یا یې رونه وسېځي یا یې رونه ایسي هره چار وکړو دغه د پوره میشو په د خپلې سینې باندې وي سکورټي کې خپله سینه و دیول ورته جوړوي خپل وجود نه و تنبیه ورته جوړوي میشو دا برداشت کوي توس د یوه فوجي جیل قیدي وکسې یخ ګرمي سوړه همیشه دغاس وي میشتو چې 2 ورځې نشي تېرولی 4 ورځې ګرمي و سوړه نشي تېرولی چې یو قیدي 100 کوله تېرولی شي نو په دغه میدون شي میشتو نوست ویلوړ سره کړی شي یوه بل تعارف سره کیږي هره ضلع دا ګوشیږه ستی ګوشي وکښنې ستی میشو در باندې ګرځي چې میش ته د هرې ضلعې ځي معلوم وي هره ضلع چې روسي که په ډوګ وې که پیزا یې در سره و چې تو ضلع ورته نوسته وي هغه نه و میش سکورټي هم وخلي سکورټي سره میش خپل پلانونه دی او شیر کوي خو یو سوال درته کوي خیبر خل ډېر مهمن نواز دی دغه ډېره ولمسکیا وکړله توس ته نشي ویلی چې موږ د اجرې نه ووځه خو میش راته سوال کړي چې میش یې مرکز دا فیصله دو چې څوک به اجرا ته درسي راوبوسئ چې ګراوند ته سه په اجرا شې ښځینه غوندې د سړی نکشني ګراوند شو میش یې تو شپه ورځ وي دلته دغه د پوره هره ضلع ګوش یې ښیستی میشو در باندې ګرځي هره ضلع مو ته د هر ورکر نوم موبایل نمبر ولیکستی هر کوارډینیټر وی مو سره وي چې زه تو سره پلان شیر کړه چې میش پلان څه دی میشو دلته په قاعده چیکینګ کې دلته مختلف د چې څومره سریټې په خلک په سر دي دا ټول پی ټي ایم نه دی دلته مختلف خلک ادارې رولاژلی وي یخو یو سوچ وي کم از کم چې میش خپل پلین خپل سوچ کیم دی د نن د میش شهیدون چې وشول که د میش سره پلان وای قسم په خدای چې په لاس مې لړ شو پولیس هنه وای نو میش شهیدون ورکړي وای خو میش ورته جامه وي یو ګیس یې راوویشته ټول ملګري یې منتشر کړل کمیش دا ټولې ځلې په ګراوند داس بدالی وای 200-300 پولیسو په زرینه تعداد د میشو هېڅ مسله نه وه دغه د پوره وس ټول ملګري چکشه بارې په پنډال شي په 2 بجې میش یې دغه ځینه تللي
دلته تقریبا 200 کسونه پوتې وي په 2 منټه لاس بجې باندې دلته دې د برید وکړ لنډه خبره دا ده چې دغه د میش د سامان غوسول تو څه سره ګوښه شي ټوله زېلې میشو در باندې ګرځي کایور میش تو جرګه کی دلته پرېږدي چې په خیبر شي په جنوبي وزیرستان چا کومینه رتل آی شهیدون کړي دی وشتلې دي نر خلک نیولای دی دا کیسه وی خو کدا جرګام کامیاب شول بیا ایس نشته که بیا د جرګه میژه ناکامه هوي مړیږي او ذلیلیږي او جلینا ته ودرېمي دغه د پوره چې څومره زیلې سیدا سره ګوښ یې شستی اره زیله بېشکه تو سره وسل ملګري نه وي خو چې حکیم یې چې پاخو زه تو خبره سره وکړي دلته میش د ډاکټرونو ټیم درته موجود کړی دی ارسم موجود کړی دی خو د سول درته که ټول ته د مینات که چې بس د خیبر اجرې اول مستیا ته میش ته نه دي رستړي خو که میش په اجرا شه پروته وي او یغه میر چې کیم بچای رو لژلی دی او یغ وینه دل ته تیږي بیا خوان نشته بیا نه کو خواند دغه د پورا توس ټول زیلې سره چګې شسته میش در باندې ګرځي یغه نه میش سکیورټي وخلی د پی ټی ایم چې څومره مشون دی هغه فیصله خپله کړې دو که مرکزي دی که صوبایي دی چې هر څوک دی او په دغه پنډال شه سملي که په تنبي شه سملي که په کیکر شه سملي که په ډوک شه سملي دا میش فیصله کړې دو اجرا ته تاک دا نه د مشر د پوره شته نه د ورکر د پوره شته نه د چا د پوره شته سکیورټي او میش په اورز دغه ملګري چې کیما وخستې دو خو سکیورټي او توس کېستی که د میش په موجودګي شه توس ته تکلیف ورسېده خو دا سکیورټي بیا نه کو که د مو یوازې نه یو کاس د مو سره دی یخ ته دا نقصان راسي چې زه بچکاوه دی میر بچکاول ته رولژلی وي زه دلته په شهیدوه زه دا سکیورټي نه کو زه سکیورټي په پلین هکه چې پلین رو سره وي بیا نه څوک څه ویلی شي نه څه کړلی شي اوس نه وخت بارې په پنډال شي میش د 2200 کسونه ماړې راوړې وه چې مقصدن که ده سل ملګري نه وي په ټیک ټاک سره ستړي نر په سیلفي سره ستړي د خدای خاطر وکستی د ټیک ټاک د سیلفي دا وکړې پرېږدستی دا د خیبر کوڼې چې نن د میش په وینې لاړلي دي چې لږ کې دا ته سره کښېني په دا وینې کیسه تمومه نه دو نرو کېدای شي دا میدون په وینې ولوړه شي خو میش واده کړي دو چې جرګه و میش کی دغه د پوره زیلې سره چګې کې شستی لشتینا هو ار کوردینیټر میش تو زیلو یک دینه چګې نه کوردینیټر مو تر درېمې کوردینیټر ورو درېمې مو سره پلین راکوي زه تو سره پلین شیر کوي چې کیمه سکیورټي روکوي دغه ګراوند میش څلور نه شپږ قسمه پلین میش جوړ کړی دی بیا نه آرمي ته اجازه ته اده هرو درېمې پولیس ته درېمې خو چې منظم وي که ته زر کسون د یوه ګیس نه تښتې بیا شهیدون کېږي 4 هنه شي کړی نو دا خبرې دي ټولې زیلې سره چګې چې میش ته پلین سره جوړ کړي اره زیله تو میش خپل زوی جوتوي چې تو ته زیلې دا زوی دی او چې په کیمه اجرا شه پرېت وې هم په اجرا شه در باندې ګرځي شپې درو چګاوي هم